نورستان ملي پارون مرکز ته دلته یوه لوبه ترسره کیږي د دوی ځای د ګلالیو ځوانانو او د دې ځای د مشرانو سره به پرې خبرې اترې کوو چې دا لوبه څه وخت رامنځته شوې ده او څه ډول ترسره کیږي او څو ډلې لري یا په څه ډول باندې مخې ته وړل کیږي. نو د موږ سره اوسئ. لوبه خو مو کتلې وي د ګلالیو ځوانانو سره به خبره اترې کوو. د موږ سره اوسئ. سلام ستړی مه شئ ښه راغلاست سرکلی علیکم سلام په خیر هلې ستړی مه شئ تاسې هم مېلمه په خیر هلې نورستان ته خیر اوسئ. ډېره مننه. مبارک نوم دی او د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ نورالهدی فقور زما نوم دی کامدش ولسوالۍ سمرباغ کې اوسېدونکی. دا چې د کامدش ولسوالۍ دلته پارون مرکز کې څه کوي؟ مرکز کې دلته وظیفه لرو مونږ که نه وظیفه لري. دلته چې دا کومه لوبه ترسره کېږي وختي مې ورته ویډیو هم وکړله. دې ته څه نوم وایي؟ کوڼه میشیک به زموږ کوڼه میشیک. کوڼه میشیک په پښتو کې ورته څه وایي؟ پښتو کې تیراندازي به فارسي تیراندازي او د غشي ویشتن یعنی غشي ویشتنه. ښه دا لوبه د څونه وخت را په دې خوا کوئ؟ چې موږ نورستانیان دلته یو اریایي هماغه وخت نه موږ دا لوبه کوو. او دا لوبه چې دی په څه ډول باندې ترسره کوئ؟ یعنې دا ټیمونه لرئ؟ او دې کې دوه ټیمونه جوړېږو دوه ګروپ جوړېږو څلېرویشت پورې عددونه حسابوو. هاخوا دې خوا وهو دوه نښه دغه کوو که نه چا نږدې شي هغه یو حسابوو. کله اتلس ته ورسېدي یو طرف نه همیشه منفي کوو یو طرف منفي کوو چا چې څلېرویشت ته مخکې ورسول هغه دغه دی کامیاب دی. او دې اندازه دغه کومه نښه لګولې ده دا چې څوک ولي دې ته بیا جایزه انعام څه ورکوئ که نه همداسې؟ او کېږي د دې ته کله چې لګېږي دوه حسابېږي کله کله داسې هم کېږي څلور کس ستا مقابل ویشتلی د دې په نښه یو کس راځي لاندې هغه هم دغه کوي ټول دغه کېږي هسې تهاتر شو یعنې دې ته چې دی انعامونه ورکوئ دغه ډلو ته چې کومه لوبه وګټي؟ او دا داسې دی دوه ګروپ کېږو لوبه کوو لوبه چې کله وبیلې څوک چې ناکام شو هغه یو مال حلالۍ دی کې حلالۍ او بل ته ورکوي څوک چې کامیاب ټیم دی هغې سره خوري یو ځای. او د دې میدان او د هغې ترمنځ څومره فاصله ده؟ دا یو سلو پنځلس دغه میتر دی 115 متره. ستاسو په اندازه 200 څو متره ده؟ 200 یعنی ستاسو په خپل متر باندې یعنی تاسو دلته خپل متر لرئ که نه همدغه کوم چې نړیوال استعمالي کې همدغه متر دی؟ نړیوال مشهور متر دیوال چې جوړول هغه انجینر راغلی هغې په خپله ما واخیست ما په خپله متر وکړو. 200 څو متره؟ 200 متره چې دی غشویشتنه کوئ یعنی مطلب د دې ځنه زور ډېر غواړي یا لږ غواړي؟ نه حتما دغه زور زیات غواړي. او دا لوبه هر سړی کولی شي که نه یو نیم کس یې کولی؟ نه یو نیم کس کولی شي څوک چې دې سره بلد دی هغه کولی شي. نه ما ته به طریقه راښیې که نه؟ بلې وښیو تا ته هم وښیو مشکل نشته. نو مهرباني به دې وي نو راځه میدان ته نو لاړ نه شي که نه دغه سر دغه شي لږ معمولي دغسې دا شان دا دې خوا پرې دغه که دلته واچوه اوس ور زور کړم اوس دا داسې نه ساده بیخي یو بل ګوته ولګوه ناسم دې سره درې ګوتې سره کش کړه درې ګوتې بیخي زور ډېر ورکړم که لږ برابر هر څومره زور ورکړه نښه ونیسم میز ونیسه میز پاسه مه نیسه پاسه کش کړه اخره پورې کش کړه سیده لاړه سر ته ولګوه. ښه او دا چې مې په لږ اندازه باندې ولم بیا به څنګه چل کوم؟ لرې کش کوي څومره کش چې ورکړم هماغه به لرې ځي. 100 روپۍ دلته نه ملي 100 روپۍ اخلو ښه 100 افغانۍ دا یو قیمت لري او دغه ډنډر چې ورته جوړوئ دې څو روپۍ اخلئ؟ 10 روپۍ 10 روپۍ دا یو لرګی دا شل لرګی دا 1500 دا 1500 او دا جوړېږي 500 دا یو دانه شګنې پکې 500 روپۍ دا پنس چې دی دا لوکه غوندې چې دا هغه 1500 او دا پاتې دا درمې په څو ده؟ دا 100 روپۍ 100 روپۍ. و د دې کمال څه شی دی د دې؟ دا هغه چې وړي هم دا لګېږي هم دا لګېږي او د دا دې زمونږ پخوانی تقریبا کفر نه راهیسته دا زمونږ نیکوګانو دغه
مخکې جهادونه هم دی سره کړي دي خلکو د ستاسو کوم کفري وخت د تیر تاریخ د وخت نه چې دا لوبه شروع ده نیکه ډره نیکه پاتال نیکه ته 3 پیړۍ مخکې نه ده په دې لوبه کې اوسه پورې تر اوسه پورې مرګونه چې شوي دي یعنې جنګ جګړې پکې راغلي دي مرګونه دغه مرګونه خو مخکې مونږ نه پوهېږو مونږ نه مخکې پلارګونه چې کوم دي هغوی کړي دي زموږ نیکهګانو او وروسته دا اوس دلته یو چېرته چې لګېږي 2 کسې څه کالې مړې د برګي مټال ولسوالۍ نه کامدش ولسوالۍ نه کته ویوړل هلته مړه شو یو همدغه ځای کې ویشتلی و نه په دې باندې خطایان لګېدلي و که نه چا د قصد د وجې داسې لوبه کې ولاړه کې خطایان باندې لګېدلي په دې باندې چې لکه دا دومره قوي ګزار دی چې سړی په ولګېږي مري هم خامخا مري او 2 کسان څه وایم دا تقریبا 2 میاشتې کېږي چې ما اوس یو ګزار ولې مړ به مې کې تا به ولې مړ کو دا زما وسکټ کې نه خشته چې او دې کې شته دی لوبه کې چې مرګ جوړ رامنځته شي څنګه بیا ورته عفو کوي او که نه دغه به تخلي انتقام به تخلي نه عفو کوي عفو کوي خطایانو کې عفو کوي خو زه به تا ولې ما په براته وکړي څنګه به دا چې خو زړه کېږي بس سلامت سي الله هم ژوندي لره چې موږ ته مو وخت راکړه خوشحاله زندګي درته خو غواړم ښه ژوند سلامت ښه ژوند یو ګلالی ځوان د موږ سره دی دغه کومه لوبه چې انشاءالله د د په اړه ورسره خبرې اترې کوو د موږ سره اوسې سلام ستړی مشي وعلیکم سلام ستاسو هم ستړی مشي خیر اوسې ډېره مننه مبارک نوم دې څه دی او د کوم ځای اوسېدونکی یې نوم مې حافظ الله د برګ مټال ولسوالۍ اوسېدونکی یم فعلاً دلته مرکز کې یم مرکز پارون کې پارون کې یم ښه دلته چې دا کومه لوبه کوئ د دې نوم څه دی د دې نوم دی الوڅ ښه د څونه وخت را په دې خوا دغه لوبه ترسره کوو دا لوبه ډېر پخوا نه دا کېږي زموږ نیکونه او دا چې دی لږ څه نوم وایي دې د زموږ ژبه کې ازول مشي کوي ازول مشي که او هغه وختي چې هغه غشویشتنه کول هغې ته څه وایي هغې د کون مشي کوي کون مشي که او بل چې ازول مشي ازول مشي که ښه دا نومونه ستاسو د دې ځای په نوم باندې دي که نه د برګ مټال د ژبې په نام باندې وایي برګ مټال ژبه دی کاته ژبه په نوم یادېږي دلته نورستان کاته هغه کې په څه په نوم باندې یادېږي کاته ژبه ده دلته مرکز کې هغه رسمي ژبه ده ښه د څونه وخت را په دې خوا دا لوبه کوئ دا داسې کېږي 100 کاله به کېږي دا 100 کاله غیر ملاجات نیکونه دا لوبه څنګه ترسره کېږي یعنې 2 کسانو ترمنځ ترسره کېږي او که نه د ډېری کسانو ترمنځ دا یو نه نیولې تر 100 کسانو پورې څومره چې بس نوبت کې اچي داسې ښه ډلې جوړوئ او که نه په ساده سیستم باندې دغه لوبه ډلې هم جوړېږي او کلي په کلي مقابله کېږي داسې ګروپ په ګروپ کله چې کلي په کلي باندې مقابله یعنې ټیمونه وي بیا کوم انعام به کې ټاکئ انعام غوایي حلالی څوک مالونه حلالی داسې بیا چې کله هم غویا لال که بیا هم هم راغواړئ نو صحیح ده صحیح ده هېڅ خبره نشته دا به کله حلالېږي نو دې غوایي ته ځان اوسه نه په تمه کو ځان ورته وکړي اوس دلته څوک نشته خلک مخوا دې خوا تللی دی که نه نو اوس لوبه کول دا تیږه دا تیږه چې ده د دې دپاره خپلې تیږې او که نه عامې تیږې عامې تیږې لاس کې برابرې جوړوي ښه او دا څونه اندازه دی دا د جنه واغځې پورې څونه اندازه دی متره به وي 10 متره دی ښه کم څوک چې دغه لوبه وبیلي غویا هغه لالی که څوک چې وګټي هغه یې لالی څوک چې وبیلي هغه حلالی ګټه وولمه او که طریقه نه ښودلی شي ول نه څنګه به کېږي دا دوی چې ولمه داسې ولمه همدغسې هغه د کرښې نه وړړې مقصد دې کر دغه د زده شي نو دا خو ما ډېر نږدې ده ماشاءالله ته خو تکړه یې ځه ښې یو ځل 2 ځل که چېرته ووهې انشاءالله دا خو ډېر زور غواړي څو ګنټو پورې دا لوبه کوئ که پیره وهې 2 پیره وهې انشاءالله بیا زده کړي نور بیا به زده یي د سړي بیا به زده یې نو زما خو زده نه شو یو ځل مې وشته اوږې راله درد په اوږو راله درد نو یو وار وهلو سره خو نه زده کېږي یو ورځ به سړی ټیسټ وکړي پریکټس مسله په ژبه کې دې ته څه وایي زموږ په ژبه کې خو دې ته دغه تیږې ته خو څا ورته وایي او چې لوبه کوي بیا زوشني ورته چې لوبه کېږي هغې ته زوشني ورته وایي
دا لوبه چې دا کومه لوبه چې تر سره کوي لکه څنګه ډلې لري چې لري دا موږ ته په خپل جوابانی ویو چې موږ دونه ډله لرو د طریقې سره چې د دا وای دغه طریقه من چې موږ ته تشریح کی زمون اساسي بنا مقابل لیدل د چډال د مجموعه یا 6 نفر یا 6 نفر استغان د ځابنه بعد زویشیا جیا د الری دا اوس ویل دا پښتو باندې ترجمه کړي ځکه دا نور خلک هم په پوښي کوي ما ورته ویل دلته دوه مقابل لوري جوړیږي 3 نفر یا 4 نفر دغه مختلف کسانی 4 5 هغه کې بس خپل موضوع کې یا مالک دی یا پیسې دی او لوبه شروع کوي کار چا چې وګټل بس هغه یې روپۍ دغه مال څنګه دا لوبه چې څوک ګټي پیسې ما ترانه کی چې تو سره شمولیت کې ونه درکې نه چې زه دا لوبه نشم کولای پیسې براته به راکی کنه خو چې ته نه راکې نه چې لوبه دا کم غاښه چې ولاړې دي د سنوم وای دا نه چې مونږ یې دغه د نخه وای پښتو کې او زمونږ جبا کې ته زوینګ وای زوینګ یعنی د چا نوم یاد نه کی یعنی د تاسو جو مګر د تاسو نه څوک پوهیږي نه څنګه نه دا خو زمونږ دغه د پارون خلک پوهیږي نور خلک نه پوهیږي دا او تاسو د څو جبې لري خپلې زمونږ دلته مرکز کې صرف یو جبه دی مختلف ولسوالۍ چې دی په ولسوالۍ کې بیا د سی لاس 15 جبې دی لاس 15 جبې څنګه به چې یو بل سره مخامخ شي په پښتو سره خبرې کوي یو بل سره چې مخامخ کېږو بیا په پښتو وایو یا فارسی باندې یا په فارسی وایو ځکه چې دا رسمي ژبې دي د افغانستان نو مطلب په دې باندې چې دی یو بل سره خبرې ښه ژوند درته غواړو مننه درنه کوم چې موږ ته دې وخت راکړه ستاسو هم چې راغلی موږ سره دی ښه ژوند سلامت